خپله خورم خپله ګټم د چا غلامي نه کوم. زه خپل زلمي زوی مرګ نشم برداشت کولی. د هغې نه مخکې ما نه مرګ راوله. وطنه وطنه وطنه. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، 2023 کال وړ او 2024 چړ گیا. دا خبره مې ځکه وکړه چې 2023 کال تېرېدو والا دی او 2024 کال راتلونکی دی. ډېر زر به 2024 کال راشي. په 2024 کال د جنوري په میاشت یوه ډېره زبردسته خوشخبري، یو ډېر د خوشحالۍ خبر له تاسو سره وړاندې کوم. د خوشحالۍ خبر څه دی؟ جی ها، د خوشحالۍ خبر دا دی چې په 2024 د جنوري په 5مه نیټه په مصرف سینما کراچۍ ناظم آباد نمبر 2 کې به د ارشد خان په ډایرکشن کې چې کوم فلم تیار شوی دی رکشې والا، دا رکشې والا فلم به تاسو په مصرف سینما ناظم آباد کراچۍ کې تاسو ته د نمایش لپاره پیښ شي. ګرانو کتونکو، د رکشې والا فلم خاص خبرې دا دی چې یو خو په دې کې یوه سندره د ګانه ده چې زه یم رکشې والا. دا ګانه به دومره هیټ سي چې د کراچۍ چې څومره پښتانه د رکشې ډریوران دي هغه به دا ګانه په خپل رکشه کې ضرور اوري. کله چې دا ګانه په رکشه کې بجاواږي د رکشې ډریوران په خوند اخلي خو له ده سره چې کم سواریان دي هغه به هم له دې ګانې څخه خوند اخلي. دې کې یو بهترینه ډایلاګ شاهد خان ویلی دی چې پروګرام تو وړ گیا. زه به دلته دا خبره وکړم چې پروګرام اوس چړ گیا، چړنے والا دی. انشاءالله کتونکي به له دې فلم څخه خوند اخلي. ارشد خان د دې فلم په حواله دا خبره کوي چې دې کې صرف د رکشې والا کہانی نه ده، د رکشې والا ستونزې نه دي. له دې سره سره په دې فلم کې د هر غریب د هر مزدور کاره کہانی په دې فلم کې ارشد خان اچولې ده. یعنی د مزدورکارو او د رکشې د ډریورانو چې کومې په عام ژوند کې ستونزې تکلیفات دي هغه ټول تکلیفات ارشد خان په دې فلم کې اچولې دي. ګرانو کتونکو، ارشد خان د پښتو فلم ډېر خدمت کړی دی. کتونکو ته د فلم خوښونکو ته ډېر زبردسته فلمان ورکړي دي، ډېر هیټ فلمان یې ورکړي دي. یعنی که دا وګورو چې د پښتو د فلم په جوړولو کې ډېره برخه، زیاته برخه د ارشد خان ده. نو ارشد خان دا فلم د کتونکو دپاره تیار کړي رکشې والا. د دې فلم نمایش په پېښور ارشد سینما کې په 8 دسمبر 2023 باندې نمایش ته پیښ شو. کراچۍ دا فلم ځکه نمایش ته پیښ نه کوي چې ولې د جمعې ورځې وي، وړې ورځې وي، یخني زیاته وه، ځکه د کراچۍ د مصرف سینما انتظامیه دا فیصله وکړه چې دا فلم به په نوي کال د جنوري په میاشت کې کتونکو ته پیش کوو. نو د مصرف سینمې ټولې انتظامیه په ګډه دا فیصله وکړه چې د جنوري پر 5 تاریخ باندې به دا فلم موږ کتونکو ته پیښوو. نو د کراچۍ مصرف سینما ناظم آباد نمبر 2 کې په 5 جنوري 2024 به دا فلم نمایش ته پیښ شي. ټول راسي، په شریکه راسي، له فلمه خوند واخلي. ستاسو د ټولو یو جهان مننه.